وزیرستان کې پر امنیتي پوستې برید کې 2 پاکستانی عسکر وژل شوي. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. پاکستان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان به د تخیلو سیمه کې د وسلوالو برید په ترڅ کې 2 پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ایسپر نن یکشنبه ویلي چې وسلوالو د عسکرو پر امنیتي پوستې برید کړی او په خبره یې د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د یاد برید پر مهال د رحمان او عارف په نومونو 2 پاکستانی عسکر وژل شوي دي. تر دا مهاله د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستانی عسکرو پر امنیتي پوستې دغه برید پر داسې مهال کیږي چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو پر یوې میاشتې اوربند موافقه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په بلوچستان کې د ماین په چاودنه کې 2 پاکستانی عسکر وژل شوي وو. همدارنګه د پېښور په حیات آباد سیمه کې هم 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. په حیات آباد کې پر پاکستانی عسکرو د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی وو.